ورو سوال کړی دی یو هلک دی چې هغه یو جنۍ غوښتلې ده بیا ورته پته ولګېده چې د دې هلک مشر ورور چې دی هغه د دې جنۍ د ماما سره یو ځای پیس کړي دي د جنۍ د ماما سره نو د چا پی بیس کړي سم جوړ د جنۍ د نیا پوه شوې که نه د کومې جنۍ د نیا د رورې چې غوښتلې ده په سوال باندې ځان پوه کړي رورې چې غوښتلې هغه ځان له نه ده غوښتلې وره د کوم هلک چې جنۍ غوښتلې ما جنۍ وغوښته بیا پته ولګېده چې زما مشر ورور د دغې جنۍ د ماما سره پیس کړي دي او که داسې تعبیر کړی دا به ډېر ښه وی چې د دغې جنۍ د نیا پیس کړي دي بیا به ډېره واضح نو اوس زما دپاره دا جنۍ حلاله ده که حرامه ده جواب د دې مسلې دا یاد کوي ډېر خلک ما نه تپوس کوي دا مسله ډېره راځي چې زموږ ورور داسې کار کړی اوس به زه دا رشته کوم که نه زما خور کړی زه به اوس دا رشته کوم که نه دا یاد کړئ قانون چې تحریم حرمت تعلق د رضیع سره دی رضیع په عربۍ کې هغه چا ته چې پیس کړي د هغه د نورو خپلوانو سره نه وي چا چې پیس کړي دي مسله د هغه ده لکه یو ماشوم راولګېدو په یې وس کړ 5 پیرې 2 کالو په عمر کې دننه اوس د دغه زنانه بچي ټول د دې رونه خویندې شو نور چې کوم د نسب رشتې دي هغه هم د رضاعت سره د لاسه ثابتې شو د ده سره ثابتې شوې خو صرف د ده دپاره نو دغه زنانه د ده مور ده د ده د رونو مور نه ده د ده رشته د هغه ټولو سره جوړېږي یاده کوي دا بله مسله د چا چې پیس کړي دي د ده رشته د هغه ټول کور سره جوړېږي او د هغه ټول کور رشته د چا سره جوړېږي د دې یو کس سره چا چې پیس کړي نو دې ورور ته به تاسو څه وایي دې دا واده کولی شي که نه شي کولی شي دا واده اگر که د ده دا مشر ورور چې دی دا د دې جنۍ څه حسابېږي ماما بارک الله فیک د دې جنۍ ماما ځکه چې د کمې زنانه چې دله پی ورکړي دي دا جنۍ د هغې د لور ده نو دی ماما دی د دې هلک مشر ورور ماما دی خو دی په خپله څه دی هېڅ هم لري دی په خپله هېڅ هم نه د سره هېڅ رشته نه د رضاعت ته لاسه نه جوړېږي پوه شوې پې که نه